أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هومو بایولوژي نن زما ټاپک دی انیمل ټیشوز د دې نه مخکې ما په پلانټ ټیشوز باندې ویډیو جوړه کړې وه زه امید کوم چې په هغې به تاسو پوه شوي نن به درته انیمل ټیشو باره کې وایم چې animal tissues are classified according to their structure and function into four major types دا ساده چې په animal tissue کې تقسیم شوی دی دا تقسیم شوي دي څلور ګروپونو ته د دې صرف څلور قسمونه دي خو د څلور قسمونه چې دي هغې بنیاد په دوو خبرو دوی یو په سټرکچر باندې چې دا څلور قسمه ټیشو چې دي دا په سټرکچر کې په ساخت کې د جوړېدو په دې ساخت کې د یو بل نه بدل دي که فرض که دا یو شان وی نو په دې کې بیا قسمونو د ضرورت نه او د هر یو ټیشو چې دی د هغې جدا جدا کاري نو د ټیشوز په کار په بنیاد باندې او د هغې په ساخت باندې دا د یو بل نه بدل شوي دي نو هغه څلور قسمونه کم یو دي دا دي یو د اپیتیلیل ټیشو او کنیکټینګ ټیشوز مسکولر ټیشوز او نروس ټیشوز په دې ویډیو کې به زه صرف تاسو ته اپیتیلیل او کنیکټینګ ټیشوز کوم باقي دوه چې دي او بله ویډیو کې اپلوډ کوم نو اپیتیلیل ټیشوز څه دي The interior of the body is physically separated from the outside world by the skin. اوس زموږ جسم چې دی یو دننه ماحول دی یو بهر دی نو زموږ دننه جسم او بهرنی جسم چې دی دا د یو بل نه جدا شوی دی په سکین باندې په سرمن باندې چې دی جدا شوی دی د سکین از میډ اف اپیتیلیل ټیشو نو زموږ د جسم د سرمن چې دا کم ټیشوز نه چې جوړه ده نو هغې ته اپیتیلیل ټیشوز ویلی کېږي which is in the form of continuous sheets of cell او دا اپیتیلیل ټیشو داسې جوړه ده چې سیلز چې دي راغونډ شوي دي او هغه سیل چې دي هغه elongated دي پلن دي او د هغو د څادر په شان یو شکل چې دی جوړ کړی دی نو epithelial tissues also line the gut, lungs and urinary tract کوم epithelial tissue چې دی دا زموږ کوم مرۍ چې ده د په هغه ځای کې هم موجود دي لنګز په پیپړو کې هم موجود دي او د هغې نه علاوه د تش بولو کوم ځای چې دی په هغې کې هم دا موجود دي structurally these cells are flattened and elongated the epithelial tissues کوم سیل چې دي هغه پلني elongated او اوږده وي بل connective tissues نو connective tissues is the major supporting tissues of the animal body connecting tissues دا ساده چې دا هغه ټیشوز ده چې هغه باډي له سپورټ ورکوي its cells are scattered through an extracellular material its cells are scattered د دې کم سیلونه چې دي د کنیکټیو ټیشو هغه خواره شوي through an extracellular material دا داسې یو بل څیز چې هغه د سیل کې نه خو یو داسې یو بل کیمیکل موجود دی د هغې په ذریعه باندې دا چې دا سکیټرډ شوي یعنې خواره واره پراته وي there are many types of connecting tissues connective tissues چې دا د هغې ډېر شي قسمونه دي پای کې اولنی قسم دی loose connective tissue its extracellular material contain loosely packed collagen and protein fiber په دې کې یو قسم پروټین موجود دي چې هغې ته کولاجین فایبر ورته ویلی کېږي it is widely distributed under the epithelial tissues او کوم ځای کې چې epithelial tissues دي د هغې نه لاندې دا loose connective tissue چې دی موجود دي it holds organs at their specific place او د دې کاردایي کوم ارګن چې دي هغه په خپل ځای باندې موجود دي رړقېږي نو بل fibrous connective tissues نو its extracellular material contains tightly packed collagen fibers او په دې ټیشوز کې هغه میټیریل موجود دی چې د هغه زموږ سره ډېر زیات سخت دي it is in the form of tendons به تاسو لیدلي که زموږ سره چې کوم هډوکي او په هغې چې کومې پټې تلي موږ چې ورته وجه ورته وایو نو ټینډن چې دی هغې ته وایي which attach muscles to bones and ligaments joints to bone it is in the form of tendon موږ ووایو چې دا ټینډن د وجو په شکل باندې which attach داسې چل کوي muscle to bone کومې پټې چې دي هغه هډوکو ته اټیچ کوي and ligaments join to bones او دوه بونز داسې چې هغه د یو بل سره ملاوي بل adipose tissues it contains swollen cells due to the presence of large number of fat droplets adipose tissues د هغې سیلز نه جوړي چې په کم سیلز کې پیټس چې دي هغه ډېر زیات سیوای نو دغه سیل چې دی ډېر زیات پړسېدلي it is found around our kidneys دا زموږ په ګردو کې under skin د سکین نه لاندې ان abdomen او خېټې د کوم ایریا چې دا etc وغیره په دغه کې دا موجود دي نو it provides energy دا توانایي راکوي
انسولیټس اگینست د هیټ لاس او کله چې ګرمایش دی واسي په بدن کې نه ګرمایش خلاف کار کوي and protect the supports organ او کم ارګن چې موږ سپورټ کوي نو د هغې حفاظت کوي. بل کارټیلیج چې دی موږ کرچې ته وایو نو its extracellular material contain bundles of collagen fibers and rubbery substance. اوس په کارټیلیج کې دوه څیزونه دي، یو خو کې فایبرز هم سره موجود دي کولاجین فایبرز، او بل ربري سبسټانس داسې یو څیز موجود دی چې هغه فلیکسیبیلیټي یعنی سټرچینګ چې دی هغه پیدا کوي. اټ از فاوند اراوند د انر بونز، دا په کوم ځای کې موجود دي؟ په کوم ځای کې چې هډوکي، نو د هډوکي چې کوم اخري سری ته په هغه کې موجود دي. ان ایکسټرنل ایر او زموږ د غوږ چې دی دا په دغه کې موجود دي، په بارنۍ کوم غوږ حصه چې دی دا زنګ چې دغه کې ان نوز په پوزه کې ټریکیا او کم پیپونه چې پیپړو ته کوشي دي په هغه کې موجود دي. لیرنګس په کوم ځای کې چې आवाज پیدا کیږي. اټ پرووایډ سپورټ اینڈ مینټین شیپ وایل الاوینګ فلیکسیبیلیټي، او د دې کار دای چې کله دا کرچه سوکراکا کې دا دړ نه کوي خو خپل شکل چې دی هغه بیا خپل ځای له راولي، دا پکې غټ خصوصیت دی. بل بون اټس ایکستراسیلولر میټیریل کنټین کولاجین فایبر اینڈ کیلشیم سالټس. دا هم د کارټیلیج په شانی خو بده کې دا خبره چې دا لږ سختي او بده کې کیلشیم چې دی موجود دی. اټ سپورټ پروټیکټ provide liver system per movement, stores calcium and pumps blood set. د بونز چې دي نو هغه ډېر زیات اهم دي، دا چې د سهاره ورکوي، حفاظت ورکوي، او د حرکت لپاره چې دی د لیور سیستم چې دی د هغې کار کوي. کیلشیم چې دي هغه بدن کې سټور کوي اینډ بلډ او پامپ بلډ سیل او بلډ سیل چې د جوړوي، لکه زموږ چې کوم بون میرو دی په دغه دا زموږ سره ټول هډوکي دي او په دغه کې د بلډ سیل چې دی جوړي.